کله چې د روژې میاشت راسي علما کرام د دې فضیلت بیانوي. تاسو به اورېدلي علم خو ماشاءالله اوس بیخي ډېر سو، هر چا در غوږو پر ډېر څه ورسېدل د هرې لارې. څونه فضیلت دا روژه لري، څونه د رحمتو د برکتو ډکه میاشت ده، څونه د الله مغفرت بهانه غواړي، الله څونه بندګان جهنم د اور ازادوي. لیکن دا واوره باید موږ دغونې احتیاط وکړو. 11 میاشتې موږ د خولې سره دون احتیاط نه دی کړی. خاص کر په روژه کې انسانان باید د خپلې خولې سره احتیاط وکړي. حدیث کې راځي نبي علیه السلام وایي چا چې ماته د دې 2 زامو مابینځ کې د دې نازکې ژبې ضمانت راکړي، زه درته د جنت ضمانت ورکوم. د دې نازکې ژبې ضمانت که چا ماته راکړي د الله رسول وایي زه د جنت ضمانت ورکوم. ما او تا باید په روژه کې دغه ژبه نور هم کنټرول کړو، د دې ژبې سره ډېر احتیاط وکړو. په دې ژبه باندې انسان د ډېرو ګناهو سره مخامخ کېږي. په روژه کې باید یوازې ګرځه، ستا ژبه ستا خوله باید لنده وي د الله په ذکر باندې. لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، استغفر الله، صلی الله علیه وسلم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بس دا ذکر کوا، تلاوت کوا، جماعت اهتمام کوا، منځو ته ځه، د تهجد اهتمام کوا، د اشراق اهتمام کوا. بس فقط دغه شان کوا. د انډوالانو څخه، د محفلو څخه، د مجلسو څخه ځان رالرې کړه. که غواړې چې روژه مې قبوله سي، که غواړې چې په دغه روژه کې زما مغفرت وسي، که غواړې چې ما د جهنم د اوره الله آزاد کړي، نو دا شرط وبهیي چې ته به د انډوالانو او د ملګرو د محفلو د مجلس څخه ځان ساتې. ځکه زموږ محفلونه مجلسونه دا اوس د غیبتو، د بهتانو، د رنګارنګ چغلي مرکز ګرځېدلی دی، دا یې منبع ګرځېدلی دی. خامخا به رسول دا ګناه کېږي. په روژه کې انسان باید د خولې سره ډېر احتیاط وکړي. انسان باید د ټول بدن روژه یي، یوازې خوله بندول د خوراک نه، یوازې خوله بندول د څښاک نه، نور چې هر څه کول تا کوې یا ته به یې کوې، دا ته روژه نه وایي. ستا د ټول بدن به روژه یي، ستا د بدن د هر اعضا به روژه یي. لاس به غلط نه بشورې، غوږ به غلط نه استعمالې، حرام به نه په اورې، خوله به غلطه نه استعمالې، پزه به غلطه نه استعمالې، دماغ به غلط نه استعمالې، سترګه به غلط نه استعمالې. د دې ټولو اعضاو به دې روژه یي. بیا به دغه روژه د عیدګاه په ورځ به الله ستا د مغفرت اعلان کوي. بیا به دغه روژه ستا د جهنم د ازادۍ ذریعه ګرځي. بیا به دغه روژه ستا د قیامت د ورځې د کامیابۍ ذریعه به ګرځي. ګوره بیا به دغه روژه ستا د شفاعت ذریعه ګرځي. په شفاعت عظما کې به د الله رسول صلی الله علیه وسلم تا داخله. لږ احتیاط غواړي، لږ کنټرول غواړي. داسې د دې اسانه حل لار دا ده که موږ غواړو چې ژبه کنټرول کړو، موږ غواړو چې د ژبې د ګناه نه ځان وساتو، موږ باید وحدت اختیار کړو. یوازې ګرځو. په کوم ځای کې چې 2-3 کسان ناست مو ورځه. دا نه چې ستا سلام ورسره بند کړه، یا سلام ورته وایه، ګوړۍ ورته درېږه، روغبړ ورسره کوه. په مجلس مو ورسره کښېنه، په بانډار مو ورځه. د بانډار دپاره هلته مه کښېنه. خدای نه خواسته، خدای نه خواسته یا به غیبت کوي، تا به غوږ پرنیولي، یا به ته غیبت کوې، یا به هغه په یو چا پسې بهتان وایي، ته به مو تاییدوې، یا به هغه د یو چا چغلي تا ته کوي، شیطانت به درته کوي، ته به هم غوږ پرنیسې. دواړه په لویه ګناه کبیره باندې اخته یې. ما تا ته وویل چې لا يدخل الجنة قطات، چې غلخور شیطان سړی جنت ته نه داخلېږي. الغیبة اشد من الزنا، غیبت د زنا نه سخت دی. بهتان ان بعض ظن اثم، ډېر بدګمانۍ دا چې کوم دي دا د ګناه ذریعه ګرځي. ګوره دا ټول ګناه کبیرې دي، دا د مجلسو پیدا کېږي. او بیا بعض کسان خو بیا د ځوانان خو نه اوس دې ته انډوالي وایي چې دی یو بل ته څونه ښه نسبت سره کوي. پخوا خو لږ غیرت په دا خلکو کې و، لږ وجدان و، په مور بې خوا بدول، په خپل عزت و ناموس بې خوا بدول، په خپل لور بې خوا بدول، په خپل خور بې خوا بدول. اوس په دغه مجلس کې د ټولو هغه ښه سړی دی چې ډېر ښکنځل یې برداشت کړ. ومې د ماینې دا برداشت کړ، ومې د مور دا برداشت کړ، ومې د خور دا برداشت کړ، ومې د لور دا برداشت کړ. بس دا د معاشرې غس غیرتمند سړی. په دغه روژه کې هم دا ښکنځل شروع. ای د الله بنده، دا انسانان پر کومه خوا روان دي چې سړی په خپل ناموس خوا نه به دی. دغه نبي علیه السلام روایت تا نه دی اورېدلی
چې د مسلمان د پاره شکنځا کول دا فسق دی او حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام دا فسق او فجور چې کوم دی دا انسان جهنم ته وړي ته د چا سره انډوالې صحبت خو سړی د نیکان دی اختیار کړي صحبت خو سړی د بزرګانو دی اختیار کړي صحبت خو سړی د متقینو خلکو دا یو ځای کې د ځان دپاره اختیار کړي تا چې کوي دا ستا انډیوالان چې کوم دي دا لمونځونه کوي دا کوم انډیوالان چې تا د ځان دپاره انتخاب کړي دي دا د ښکنځلو نه ځان ګرځي ستا مور خور نه در یادوي ګورې عجب انسانان دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به که چیرې چا په روژه کې دا فحش ګویي او غلطې خبرې ښکنځاوې نه پرېښولې پر داغه باندې د ده عمل روانو الله وایي فلیس لله حاجه الله وایي دې ته د هم هېڅ حاجت او ضرورت نه لرم چې دا خوله دې د خوراک او د څښاک نه بنده کړل دا هم مات کړه دا هم لرې کړه د الله بنده جهل وایي دغه ته خر کېدل بیادبه کېدل شکنځا کول په ځای خندل په زور خندل خلک روژې په عبادت اخته دی په هره په زور خاندي دا ته والجهل رای نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه کسان که د دې عمل نه راګرځي دا خوله چې د خوراک او د څښاک نه بنده کړې دا دې هم ختم کړي دا دې هم لرې کړي دا سباب وایي د مسلمان عزت کمزورې کول سباب وایي ښکنځاوې کول سباب وایي پر یو چا باندې تمسخر کول دا ټول په سباب کې راغله لهذا باید څوک کم کسان چې تا ته غیبت کوي یا تا ته بهتان وایي یا تا ته جهل کوي جهل معنا غلط خبرې پوښګویي درته کوي د هغه مجلس ځان ولاړ که د دې مجلس د ملګرو سره تعلق ختم که دا ستا آخرت تر بربادوي روژه باید موږ تاسې ډېر احتیاط وکړو د خولو سره احتیاط وکړو ډېر انسانان په دا بازارو کې ګرځي هغه د دې ښکنځاوو ته چې وګورې د دې دا فحشګویي ته چې وګورې د دې دا خنداوي ته وګورې دا فسق و فجور ته وګورې سړی حیران شي چې الله ستا څونه رحم دی او دا خلک څونه نادانه دي څونه جرأت کوي څونه یاغیان شول څونه باغیان شول خدا ته هدایت ورته وکړه په روژه کې د خپلو خولو سره ډېر احتیاط کوه